ارشد رشتي نه زر چپه کړي دي. الکه په خیر ته چیرته راغلی تاسو کې تاسو کې فلم دی انمول پرویز ملک هغه دی او شاهد باندې پکچر شاهد باندې پکچر نثار بدمی میوزک प्यार जब तक न मिला था मुझको सारी दुनिया से गिला था मुझको. دا څوک دی جی دا د کما یاره بس دا ما ومنله ښه جنات بس هغه بدل شو. السلام علیکم ګرانو کتونکو عزتمندو اوریدونکو ولیدونکو. نن د شروع ورځ ده او 26 نومبر د کال 2025 او بیا یو وار ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې مېلمه مې راغلی دی او مېلمه هم داسې مېلمه راغلی دی چې د لاهور نه راغلی دی او زه چې لاهور ته لاړ شم نو ما خاص په سر ګرځئ او ما نه هغه ورځ نه هېرېږي چې زه لاهور ته تللی وم او دوی ته مې حال نه وویل چې زه لاهور ته راغلی یم او زه په جنرال هسپتال کې ما ته ټلیفون وکړو چې یار ته لاهور ته راغلی دی د نیم خبر کړی نو زموږ داسې تعلق دی اندازه ولګوئ نن سبا وخت کې خلک چې کوم دی نو په مېلمه سترګې پټوي. محترم اے آر ګل صاحب عبدالرحمن ګل صاحب چې د کوټ ګمبټ کلي سره تعلق لري جرنالست دی صحافي دی د ملټي میډیا ارګنایزیشن مشر دی او دا دویم کال دی چې ما ته تیر کال ایوارډ راکړی او دا پیر راته میډل راکو خلک ورته ګولډ میډل وایي زه به هم ورته ګولډ میډل ما ته د ګولډ میډل نه هم ګران دی. ګل صاحب را سره موجود دی. ګل صاحب هرکلی په خیر راغلی ډاک بیسود ته په خیر راغلی څنګه یې تاسو خو مخکې راغلي وي خو هغه داسې ټونګې ټانګې وې بس لاړی یو جی جی اصل کې نن زه تاسو لپاره سپیشل راغلم لاهور نه ولې چې زما ذهن کې دا شی و چې تاسو سره یو نایاب خزانه ده او یو کلاسیک سیزونه دي هغه معلوم چې زه وګورم تاسو سره ریکارډز دي میوزیک په حواله سره بوکس دي نور داسې سیزونه دي او دا ګراموفون دی را سره قسمه قسم ریډوان دی را سره نو دا سیزونه لکه ما ډېر ورځې نه دا خواهش ول او چې دلته راغلم بریفینګ کې ما ته پته ولګېدو چې تاسو سره خو ډېر قیمتي شیزونه دي. مثال په طور تاسو اوس ما ته خبره وکړه چې 4000 خو صرف دا تاسو سره هغه نایاب غانې دي کلاسیک سونګز دي چې پاکستان جوړېدو نه مخکې والا دی هغه لکه زړه غانې دي که نه هغه ډېر زیات 4000 دي که نه 4000 وي خو یو خبره درته کوم که چاته کوئ نه ښه جي یو زر رانه یو سړي پټې کړي دي ښه او دا هغه زمونږ ملګری دی په اعتبار کې والی ما اکثر دا ملګري دي په اعتبار کې وایي که نه نو خو دا زه پټه خبره تاسو کوم چې هغه ته ونه رسي بیا به رانه خفه شي ملګری مې دی که نه ارشد رشتي نه مې نوم مې صرف تاسو ته واخیستو بل چاته نه اخلم چې ارشد رشتي نه زر چپه کړي دي. الکه په خیر ته چیرته راغلی تاسو کې الکه ته چیرته نه راغلی تاسو کې موږ پروګرام کوو لګیو نو ټیک شو زه خو هغه جین تاسو رګړو کو زه خو دې د پارل کیا خو میرے آقا خجینی تاسو د جن خو څنګه دی جن خو څنګه دی ما سره دا غم شو چې ډیر نازل څنګه شو زما خیال دی تاسو زیات شراب تاسو سره دی تاسو زیات او دې حاضر شو نو تا باندې خو الزام دی چې تا یو زر غانې دي ته نه پټې کړي دي د ریکارډونه نو دا ولې چې تاسو موقع ملاو شو ته جین نو ټولې دی ولې نه پټول عام انسان میموري 500 یو قسم ده او د جن 1000 شو هغه 1000 کې 60 ډیسکونه ماده نه وړو د ما میموري فل شو او زبل چکر کې راغلی ما دین علاوه ست نور بم پټه نه زه کتابونه پښه راغلی پټه نه وړي نه زه پړه لیکه جینم کنه نو کته پړه لیکه جینې نه کوله جن نه دی یو نه کوله جنو کنه دا پړه لیکه جین نو 10 جن باندې خو اف آی آر نه کیږي کنه تاسو له دا اف آی آر کړی دی زه به د جناتو په عدالت کې په باندې اف آی آر درج کوم بیا به څه کوي جناتو خیر شکر باسه چې د انسانانو عدالت را باندې کیس نشه کوله دا دای رینج کې نه صحیح شو د انسانانو نه چې زه به دوی نه تاسو کوم چې دوی سره کوم نایاب غانې دي کنه هغه کې بیا تاسو خپل سلیکشن وکړه چې التا تاسو عالم جنات کې کوم غانې پکار دي صحیح شو نو زه ولګ دینه معلوماتو یواز انسانان د دین یواز انسانان نه چې د دې کوم پروګرام دی کنه زموږ برادری موري
ها جن کمیونټي ما اوري کنه اوه. د دې فین په جناتو کې مشته کنه صحیح شو تیر هیروازونه هغه موري تیر هیرا وادونه اوري بلکې هغه دا پروګرام کې چې د موږ خپل دنیا ته بوزو او د دې چې دا 25 سال شو کنه موږ سلور جوبلی فنکشن دی لکه وای په کوی کاف کې وی کاف کو او دې ته باقاعده تاسو کوشش کوو دای ماته یو ځل وی چې تا نه خو ډېرې خلکو وړي دي دا خو چا سره نه وي دا چا سره وي رشتي سیم نه 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 د تیر هیروازونه د مخکې اردو هدا پورې خدا خبره وا ډیرو خلکو سره وي آه. څنګه په خبر کې داسې مرګریو کنه چې سره وي دا خو بقای خبره د مزاق هدا پورې وي کنه حقیقت دا چې دلته په خبر کې د درې کسان داسې سره دا ډیر زړه ریکارډونه پښتو حواله سره دا کړل اجي سیفټي دا ککوړې دي کدا د کیسټو غاني دي کډي سکونه دي ریډیو دي دا مختلف حالات دي د میوزیک کنه او دا یقین دا موږ ډیر ران شو دا د ګراموفون کو دا خو جی ما خیال دا 1930 35 والا وای بالکل جی دا به موږ د 1923 درشم دا دا د هیز ماستر وایس کپنه ګراموفون دی هغه کپنه جوړ کړی دی او دین غیر چا پیر شي دي او د جناتو ته پته نه لګي دا تاسو ته بغلی پټ وایم چې دا سپینزر د دین راته ودی د لک روپو خو ورکی سپینزر دی اوه دا خو نه دی واردلی چې موږ سویل دي نه ها ولې چې دا خبر نه وي اوس یو چل کو نه تاسو ته خو زما ښکارم نه واس خورو کنه اډیو سره دا غم دی چې دا ککوړي دا سيزونه دا خو نایاب سيزونه دي دا خو جی انتهایی قیمتي یار زه خو حیران شوم چې دلته راغلم کنه دا خو ډیر زیات قیمتي سيزونه دي کنه او دا خو جناتو پورې شه دی دوم دی دی والا شهرت نو دا خو لکه ډیر خاص سيزونه دي کنه تاسو ته وی کنه انسانانو هټ کې چې د ګلنار بیگم په आवाज ورته یو نایاب سندره ورومه دا ملمم راغله دي نو نایاب چې تاسو په بچون کې نه اوریدلی نو دا سه ورا کوئی کاف کې وی د جنات عمرونه په سونو کالو نه ما په خپل 200 کال نو او ما چرته نه اوریدلی دې ته خو به لازمي چې دا غانا دا را د غانا باور چې ما معلوماتو کې مې دا فو چې زم دې نه مدوالم کوم نو د ګلنار بیگم په आवाज یو دا سندره چې دا نه په نت شته چرته هم نشته ما دا ککوړې مال په ګوتو راغله دي لګوندې غږو تاسو موري او د ملمانه به موري کوئی کاف والا به موري او د زمکه خلک به موري د دې دنیا خلک دا خو ډیر زبردست دي تاسو سره دا غانې دي او دا ګلنار بیگم आवाज دا چې د ګلنار بیگم आवाज خو ګلنار بیگم چې دی نو دا په هیز ماستر وایس کپنه پیښور کې ریکارډ کړو ګلنار بیگم چې دا نو دا आवाज د ریډیو سندرغاړي نه و د دې د کورونا چې و دا هم د فنکارانو ماوس پاغي باندې کتاب شروع کړی دی د دې د خاون چې د دې مخکنه کوم خزه و داغي نامه و دلشاد بیگم غم سندرغاړي و د دې خو ټول جولې کې بیا د ریکارډونه هغه کړو دا چرته وړي خو نه دا دې روله کوړې موږ ته خدا پته نه لګي دا خو ما په پټوړی و دا کې دا غانه د ما ډیره خوښه شو او زه د ما اوس دا پرشتیا دا نه د یو سم کنه چې زه خپل کمیونټي ته واور ما ای بم ډیره خوښ ما خو درته وي ای د دې پروګرام تیر هیروازونه پروګرام مفري صحیح ده هغه سپیشل دي د پاره چې ورته د موږ د پاره د سر وړه کنه اوس درته دا وای چې دا چې کوم 1000 ریکارډونه چې پټ کړی دي هغه کې څه څه راته وای چې موږ تم پته لګي موږ معلومات کې راشي چې ایوا د ډیسکونه هونو نو به سلمان یو 2 ګراموفون ورک شوی دي او یو را نه ریډو ورک شوی دی په خوانه زه خدا ویم کنه هغه هم رسیدلی دي کوئی کافتا نو زکه ما ضروري دا دی کنه چې اول موږ خپل سٹور خپل ریکارډ چک کو چې دې کې سر نور سيزونه حکم نه دي اوس دې سره موږ کوڅه دی خو کوم لاس ورچو خدا خدای تاسو سره چراغ لدین دی کنه نه دا ما کابو کړی دی دا جن فلال د مونږ کابو کې دی او مونږ چې سوې دی واغه شان دا زما آقا دی کاف خلک اردو وای مونږ نه راځي نه ما ته نزد کړی دا ما پنجابي مزد کړی دا ما انفو ورسره زد کړی دا خیر دی دا پیار انسان کو انسان میرے خیال میں بنا دیتا ہے انمول فلم بنا دیتا فلم دے انمول میڈیسن بھائی پرویز ملک اگر اور شاہد مان پکچر اچھی شاہد بندے پکچر نثار بد میوزک د اردو هغه بابای اردو هم ده بابای پښتو هم ده بابای پنجابی هم ده جن سره ټول معلومات دي کنه جنات سره دغه موږ سره صرف د پښتو علم ده خدا خدا زما دا چینل هم د پښتو دی دا دواړه چینل د پښتو دي د پښتنو دي خو چې د شاخور کې دا غي شیشانی خو دا کار کو دا ملمانه ډیر ګران ملمانه راغلي دي یو د کوی کاف نه راغلي او بل د لاهور نه راغلي دي
نو بس داسې کار کوو چې یو سندره ورته غږومه په اردو کې لږه غوندې که نه ډېره نه بیا پې باندې کاپي رایټ راځي یلال کې ما سره دا اوریجنل څیزونه دي خو څه کې هغه د روایتي پښتنو اردو به نه وي اردو به وي اردو اردو زه दिल से दुनिया के हर एक गम को मिटा देता है प्यार इंसान को इंसान बना देता है प्यार इंसान को इंसान बना देता है دا لکه اوس مهدي حسن والا غانو فلم انمول کې دغه سه ما اوریدلی دي چې تاسو سره چې کوم سندرغاړي او ګوهر جان دی او د نور دی څومره تاسو سره اولډ ریکارډ دی ګل صاحب د پښتو وړاندې سندره په کال 1902 کې خوندې شوې په دې ترکه کوډي کې په یو کې انګلند کې کنه صحیح ده او دغه سندره چې دلته رااله خلکو خوښه کانو بیا هغه هیز ماستر وایس کمپنی چې و نو هغه په کلکته کې په 1903 کې برانچ کړو بیا په دلته چې کلکته کې کمپنی کای مشن بیا د دې منه د فنکاران بتلا کرم خان او صحبت او میر احمد استاد او دا بتلا چشتي چمنجان وغیرہ کنه او مظفر خان انزرګل زرخان نو دی بالته کې په کلکته کې بیا ریکارډینګ کولو نو دا ټول نغمه چې زرا غونډه کم نو دی کې یو زر نغمه ما سره داسې دي چې هغه د بیټری د زمانه دي نو هغه غږیږي داسې نه هغه کې ډېر لږ आवाज خو ما د نخې لپاره ساتلی دي ریکارډ خو ریکارډ دی کنه او بیا دا ګراموفون دي دا مختلف قسم ګراموفون دي ما سره تاسو به وګورئ دا اوس دا ګراموفون چې دی نو یو دا ګرام دی کې ریډیوم دی او دی کې چې کم دی نو ها دا څوک دی دا د کما یاره بس دا ما ومنله ښه جنه بس هغه بدل شو دی خو ګیټ اپ بدل کړی دی دا څوک لکه تا دا دوباره نوی هغه کې راغلی شیپ کې جی حکم میرے آقا یو نوی روپ کې تاسو مخامخ راغله دا ما اوس ومنله ګل صاحب چې زما دا شیزونه غیبېږي که نه نو همدغه د جناتو دې وخت دا کلوز که دا رانځي کو ساما دی حقیقت کې هغه جن دی په دې لږ ټایم کې دا خپله حولیه بدله کړه د دې نه پس اسی نه چې ته بل څه شی ځان نه جوړ کی نو زه خو هم چې لاړ شو نو خو به بالکل 10,000 خو عین نه تبدیل کیږي ما د انګلیش غانا واورم دا خو انګلیش میډیم هم خاطر انګلیش غانې ته راغلی یار وایي د مخ کې د انګلیش غانا وای چې بس دی به ازي انګلیش غانا بس انګلیش غانې نه پس به دې زی ښه The bracelets from heaven, not long ago, at an old-fashioned meeting, I knelt on my knees there in prayer. اوس ما تاسو له دا وګورئ ما تاسو له انګلیش غانې وروړي دي او دغه موږ ګیفټ راوړی دی دا د انګلیش دی دا د انګلیش دی وای ورګه دا ورته پاکستان او هو دا ګور سیبو ورګه رو باسم دین او دا خو بالکل دا تاسو اوس ریکارډ کړی دي که څنګه دا مخکې ما تاسو د فارغ سپیشل نه دا تاسو مخ پکې ښکاری او دا خو ډیر زبردست غانې دي دا خو تاسو ته راځر سندري درته ما وبخلې نن ما ته پته ولګیدو چې کوکاف جن چې کوم دی کنه انګلیش غانې موري اوس دا راته وایا چې دین علاوه ته نور کوم ژبو کې غانې خوخه پښتو کې اورم اردو کې اورم پنجابي کې اورم بلوچي د سندي کې اورم سرایکی اورم او دین علاوه انګلیش هم اورم واه دا د پړه لیکه جنم ګریجویټ هم دا دا سبق کلته په کوی کاف کې ویل او زه ګریجویټ هم دا خدای دې ګریجویټ د څه کیسه دا چې اوس دلته مو ماشومان بیا راځي هغه جن یریږي ځکه جړاو فریاد هم کوي کنه جاړي لګي دي زبردست ته وزر او تختې چې ماشومان مونږ راوړل زبردست اجازه واړه او الله تاسو خوشاله الله دې تاسو په کوی کاف کې خوشاله لري امين او زبردست تاسو واسو کوم د ګل سے په وړاندې کنه چې په موږ باندې لګ خاص نظر کوي او دا کوم شي تاسو موږ یو صحیح کنه یا زما دغه نه پټ کوي کنه او بیا په خپل چینل باندې ورکوي نو خیر دې وسره وای چې دا موږ د جی اسلم د کتاب نه یا دغه د لایبرری نه یا دغه د استاد ډیره مننه چې د انګلیش په یو ککوړي کې 12 غني دي هغه موږ هغه سره کټی سی ود حاجی اسلم خان ډیره مننه موږ هغه سره دا وایو ته به کریډټ باقي زما دلته کتون کې ډیر دي خو سبسکرایبر لګ دي تاسو ول خپل تاسو چې کوم ملته ولید هاي ته وای شي دا لالونا چینل او جسلم افیشل دا سبسکرایب کړئ لایک کړئ او کمنټ راته وکړئ دا به تاسو میته ان شاء الله تور دا نن چې کوم نه نو عجيبه ونه ملمانه راغلي و یار ګل صاحب د راغله و د
لاهور نه راغلی تشریف راوړی او بل زموږ ډېر خوږ ګران ملګری ارشد رشدي صاحب چې د جن کردار ادا کو او دوی سره هم یو خزانه ده د فلمونو د پوسټرو د کتابونو او دا هم یو ځان له یو اکیډمي ده یو لایبرري ده د سره به هم که خیر یو پروګرام کوو هلته به بیا زه د ځان نه جن جوړوم او د دوی لایبرري ته به ورځم تمه لرم چې زموږ دا نننی کوشش به تاسو خوښوئ په ښو کمنټونو مو ونمانځئ دا چینل په خپله مو ګورئ او لینک ملګرو ته ولېږئ نو تر بلې خپرونې د کیمرمین اسامه سره اجازه راکوئ د الله په امان الله په امان.